لسم جنکشن کې د شبکې اصلاح چارې په بشپړي دودي. د کابل ښار شمال لور اړوند ساحو ته د ویشل کېدونکي برېښنا دغه جنکشن 238 ترانسفرمرونه لري چې په ټوله کې 1,910 پیرودونکي لري. له یادو ترانسفرمرونو څخه یې 140 هستوګنیز، 29 سوداګریز او 2 دولتي دي چې په ټوله کې د 11 او 15 ناحیې او شکردرې ولسوالۍ یو شمېر ځایي اوسیدونکو ته ترې برېښنا ورکړل شوې. د لسم جنکشن مسؤلینو په وینا چې د شبکې اضافه بارې ستونزې تر 90% حل کړي او د میټر بکسونو اصلاح او رنګولو بهیر هم پای ته په رسیدو دی. د لسم جنکشن په مربوطاتو کې د کومه اصلاح شبکه چې موږ روانه کړې وه اوس هم په حال جریان لري. د ټاکلي پلان او د منظم پلان له مخې مو کار پرې کړی دی چې هغه تقریبا 3,500 صنادیق موږ په اساسي ډول ترمیم او رنګ کړي دي او پیرودونکي د مطمئنې برېښنا څخه برخمن دي. د لسم جنکشن مسؤلینو په هڅو تیرو نږدې 3 کلونو کې له پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه شوي او د نایابه او اوږدمهاله پرې شویو میټرونو اړوند پیرودونکو موندلو هڅو پایله کې یې له میلیونونو افغانیو زیات عواید ترلاسه کړي دي. میترهای نایاب ما که در گذشته داشتیم، ما او را که تیم از ریاست هم آمده است، از اینجا جمع آوری کردیم، رفتیم در ساحه گشتیم، یک تعدادش پیدا کردیم، پولش از سرش وصول کردیم، یک تعداد دیگه هم شناسایی شده، بعضی کسا اکثرش خارج از میترش مثلا نیست یا یک رقم، او را هم در طی مراحل است که کوشش داریم پیدا کنیم. امروزه در جریان میترخانی و قتلین پیدا کرده و سرشان وصول میکنیم واقعاتشان. دغه جنکشن کې پیرودونکو ته د بیلونو پر وخت رسونې او ستونزو بشپړ حل لپاره لازم اصلاحات راوستل شوي او ټولې ساحې د مسئولینو له لوري پر وخت څارل کیږي. در قسمت سهولت برای مشترکین زیادتر ایجاد کردیم که مشتری سرگردان در پشت بل در جنکشن و یا در برج برق اینجا نمیه. مکملا هر خانه را ما خانه به خانه، هر مشترک خانه در خانه بلش میبریم، در خانهش تسلیم میکنیم. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا ټولو پیرودونکو لپاره د میټرونو ویش، تخنیکی ستونزو حل، بیلونو تحویلول او ګڼو نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي دي او پر پیرودونکو هم ټینګار کوي چې د لګښت پیسو پر وخت تحویلولو کې ناغېړي ونه کړي.